لبه وشوه خو نن سامه لبه وشوه. به هر حال ویلکم بیک. نن مشول منځنه ټول ملګری په یو ځای په کیفه باندې نوستوي کني اچانک فرهاد او حمید وویل چې روڅه ستای چې نن میش توستا یو سرپرایز درکې. میش ها ډیر اریون شوی او یمیش په زړه نه لګیدل خو خیر میش ور سره راون شوی کني دارا ور نه و چې یو تور موټر ورسېد. میش چې څنګه ها گاډي ولید یقین و مانستای چې ډیر زیوت وډره دی ویل چې میش ویل چې دا خو یې گاډي رنگ بالکل تورا ویګو ته ورسیختای چې داس نوي چې دغه وړکې څه پلانینګ روتا جوړوي. خیر میش بسم الله وکړه او په فول سپیډ شه په گاډي شه راون شولي. پلیار میش ډېر پښتنه په وکړې چې وړکې صفه او شایستای چیرم روان کړي. پلیار میش هاور سپیناکلا ورنچ ډیچاغ د ساده خلکی چې داس نوي چې څه چال ولم روتا جوړوي خو څه چال ولم جوړوي سفر تا وایي. دغه د ویل چې نه یس نشته بارال چې ورا سیار شای ووینه. بس لش کی مازلم بیا چې وکه یقین ومنستای چې یو بلډینګ ته ورسېدی دا بلډینګ خو اول مولي دلای نه و چې وملی د زخپل ډېر ورته اریون شول ورنچ څنګه څه خو خاص شته دای خو بارال دغه درته ویل چې تر ته مختشه بلډینګ ته ورناوازه ورنچ نه ډیچاغ د توسرو واستلی تو سه مختشه ستای میجو څړته درشناوازي په نمبر بلډینګ ته درته ورناتلی ز په ټول شاخري ورناتل مول چې داس نوي چې څه چال والوي خو چې ورناتی میج ولید چې دا خو ریسټورانټ تای دا ته ها چې کله میش شنوستی یقین ومنستای چې میش خپل ورته اریون وی چې یاره په کیسام پوي کې خو دغه د بخي کیسان نه رو تکاولا دلته میش ټول سای غاب شپ ولګو کني دارا ورنو چې هوټل ول مینیو روړلا مینیو خو چې څنګه روړا وړ کې ډیر چلا کونی ویل چې دا مینیو وستوز د روخلستای مو مالک ته یړکړه ویل چې بدا شت سره وغوړې میش چې کله مینیو وکړه قسم خوروکینه یې پکشه میش ډیر ورته اریون شولي خو میش ځانینا ساده ورته جوړ کړ رنچا ډیچاغ د خپل مینیو د روخلستای تو سر واستلی دا غاښ چې تو ساډر کاوه ار وغوړستای بهرال وړ کې په کیسه پوښول دغه ها زرکی هوټل ورته یې ماړې آرډر ورکا دلته په جامه شه زمالک ها سره راټ شوی ویل چې نکاح کا څه ها چال والی رتا جوړ و زیماور مې ته زتور واستلا یا مور دل سړا لاو خیر کو نشتا څه جامه بهرال یو هوټل په هر لوري رنگینه مې خیر لش کی ټیم په شو تک نی دارا ورنو چې سای ډیلیشیس واکارې روړلې په داشه هر قسمه خوارو کو میجا ډیر ورته ریون شولي بس د اعلی ورکړه دو میجا بسم الله په وکړه سای ډټ کرمو کانا پینا وکړه یقین و منستای چې کیم خوان یې څه کړای دی نور بیا ستی مزید بالکل نه پېژاغه دلته چې سای ډټ کر ماړې درته خوړه کني دارا ورنو چې هوټل ول بیل رسه روړ مو چې څنګه بیل ول د ورتن مې چې دا بیلم د روخله زدلته پوز د دوام چاته لا کېږه ورته سای کښلی پیټوګون وکوژه دارا ورنو چې زپ پیټوګون بیزی شول او هر لوري ته رنگ لایټس وینه هلګدل یو ډر خوان دی کو کني هغه پر دارا ورنو چې امید هر ورسه د ویل چې تر روکا د موبایل چې زه په دا وینا شي وا ویډیو جوړا کا ورنج یوانا دوه خو جوړه کا دلته مې امید اول ورنج صفا وشیا د تو فراد میج په څه خوشولي شر واستلی وی خو ویل چې د فراد نه پښتنا وکا میج هي هوټل نه درته وروت لیکن دارا ورنو چې میج رشکاته لکه دی کني یو کاس روغا ویل چې ته خو مې یې چیرته لیدل مو ورته اول ورنج اجي صاحب مخته نه د وینځلای صحیح مخ وینځ خپل هوش روشه بهرال پرکشا شراون شي فراته مې ول چې وسه صفا جمع وکا په څه خوشولي شه در واستلی په څه خوشولي شه ودا صحیح ویل چې دارا نه درته وشای چې څو پر دی ویلاګ وایرل نه وی ورنج دا ویلاګ کوم په مسیدو شه جوړ کړه بیا ډبل وایرل دو خو جامه بیا واضح خروتا کې ویل چې بس په دوام ویلاګ شوه ضرور درته بیاناوه او پیرا پښتون ته میجدا جمع کی چې په څه خوشولي شه مې دا ټول وړکی و د هوټل تر واستلی وی ویلاګ فول در سره شیر کې الحمدلله یو نو ریکارډ مې ه جوړ کا ویل چې اول ور ویلاګ دو چې مو په مسیدو شه جوړ کړه خاص کر وزیر مسیده په لهجه شه مې جوړ کړه الحمدلله یو نو ریکارډ مې جوړ کا دا اول چانه دو جوړه بلکې فواد ام جوړ کړه چې سره ها وزیر ملګریم دی مسید ملګریم دی داوړ ملګری دی او چې څومره پښتون دی ټول دې در سره شیر کې چې د میج لهجه لږ مخته و چالیږي او خلک مزید سپورټ کو ډیر مننه ډیر شکریا